أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. دا قرآن کریم د 15 سپارے د سورہ بنی اسرائیل 22 نمبر آیت تے. دی صورت کے اللہ تبارک و تعالی احکام بیانی اور آغا احکاموں کے رنبے حکم چ اللہ تبارک و تعالی دی آیت کریمہ کی بیان کر لے. آغا حکم دادے چ اللہ تعبدو الا ایاہ، چ دا اللہ نہ سوا دا بلچا بندگی اور عبادت مکوئی. پا قرآن کریم کی یو بنیادی مسئلہ دا اور بعض مفسرین حضرات دا ہم لکل لی چ ہم دغد قرآن کریم موضوع دا یعنی توحید، عقیدہ توحید چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ بدی آیت کریمہ کی بیان کر لا. دا توحید لغوی اور لفظی معنی دادا یووالی تویلے کی گی، یو شے یو گنل دے تویلے کی گی توحید دو لغوی معنی بلحاظ سرا. او د شریعت پر اصطلاح کے توحید ویلے کی گی صرف اور صرف د یو د اللہ پر ذات باندې ایمان راوڑل. اللہ یو گنل، معبود یو گنل، حاجت روا مشکل کشا یو گنل دی تویلے کی گی توحید. او بیدا توحید پدری قسم باندے دے. یو تویلے کی گی توحید الوہیت، دویم قسم دے توحید ربوبیت، اور دریم قسم دے توحید عبادت یعنی توحید فی الالوہیت. چدیت توحید فی الذات ہم ویلے کی گی یعنی معبود یو ذات دا اللہ پاک منل. قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی متعدد مقاماتوں کے ارشاد فرمائے الہکم الہ واحد، ساس معبود یو معبود دے. الہکم الہ واحد، ساس معبود یو اللہ پاک تے. دیتے ویلے کی توحید فی الالوہیت یعنی معبود صرف یو دا اللہ پاک ذات منل. دویم قسم دا توحید دے توحید فی الربوبیت، اور دیتا توحید فی الصفات ہم ویلے کی گی یعنی چومر صفتوں چھ اللہ پاک دی پا آغا صفاتوں کہ اللہ پاک یو گنل. اور دا توحید ربوبیت مطلب دا دے چھے ہر شی پرورش کول اور پالنا کول دا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ربوبیت پا اصل کی ویلے کی گی یوشے پا دما دما رفتہ رفتہ حد کمال تا رسول.
او د ربوبیت نه مخکې د هغه شی وجود دی چې هغې ته ویل کېږي تخلیق. نو مطلب دا چې خالق صرف الله تبارک و تعالی دی، مالک صرف الله تبارک و تعالی دی. الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض، ټول تعریفونه د هغه الله د پاره دي چې هغه ځمکې اسمانونه پیدا کړل. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، ای خلق تاسو عبادت کوئ د هغه ذات چې هغه تاسو پیدا کړی. نو دریم قسم د توحید هغې ته ویل کېږي توحید فی العبادت، چې بندگی صرف د الله پاک د ذات کول. لکه ما ستاسو وړاندې آیات تلاوت کو د سورہ بقرہ، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے خلقو اعبدوا ربکم، تاسو عبادت کوئ د خپل رب. رب څوک ته تاسو؟ الذی خلقکم، رب تاسو هغه ذات ته چې تاسو یې پیدا کړی یې. او سورہ فاتحہ کې الله تبارک و تعالی فرمای الحمدللہ رب العالمین، ټول تعریفونه د هغه الله د پاره دي چې هغه رب د ټولو جهانونو دی. ورسره مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. نو مالک صرف الله پاک گنل، خالق صرف الله پاک او یو ذات گنل، رب صرف اور صرف یو ذات گنل، او د بندگی او د عبادت لائق اور مستحق اور حقدار صرف یو اللہ تبارک و تعالی گنل. دی ته ویل کېږي توحید، او دی ته ویل کېږي عقیده توحید. هغه عقیده توحید چې په هغې باندې د ټول اسلام بنیاد دی. عقیده توحید چې د بین نه ختم کړی شي نو گویا کې د اسلام او د ایمان بنیاد ختم شي. یو سړی ټوله زندگی هغه مزونه کوي او ذکر و اذکار کوي، روزی نیسي اور د خلکو خدمت کوي، صدقه اور خیرات ور کوي، جماعتونه جوړي اور هر رفاهی او د خلکو د فائدې کار هغه کوي، لیکن عقیده د هغه د توحید نه ده. نو د ټول اعمال چې دا انسان کوي هغه بالکل برباد دي. د دغه اعمالو، د دغه عبادتونو، د دغه کارونو څه حیثیت نشته. نو دی آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی د ټولو نه مخکې مسئلہ توحید بیان کرلا اور فرمائی قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، دا حکم کرلے ستا رب چې تب بندگی نہ کئی مگر الا ایاه، صرف دا هغه بندگی اور عبادت وکړي. وبالوالدین احسانا، دویم حکم دی چې د مور پلار سره به ښه سلوک ساتي. د دې ځای نه د قرآن کریم بدی صورت کې مخې ته تقریبا 12 احکام بیانېږي، او په هغه 12 حکمونو کې احکامو کې لومبی حکم د توحید دی چې په هغې باندې بنیاد د اسلام او بنیاد د ټولو احکامو دی. اور دویم نمبر حکم الله تبارک و تعالی د مور او پلار سره د حسن سلوک بیانوي. او یو عجیبه خبر ادا ده، د نکته خبر ادا ده چې قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی چرته خپل حق بیان کړل نو ورسره الله پاک متصل د مور پلار حق بیان کړل. سورہ بقرہ کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نور مقاماتوں کی اللہ پاک وہی زما عبادت کوئی، و د مور پلار سره حسن سلوک کوي.
نو دلتم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ صرف بندگی اور عبادت بزما کوئے او د مور پلار سره به حسن سلوک کوئے. نو گویا کہ دو حکمونه دي، یو حق الله دی او یو حق العباد دی. په حقوق الله کې د ټولو نه اهم حکم او د ټولو نه مقدم حکم هغه صرف د الله بندگی اور عبادت ته چې توحید دی. او په حقوق العبادو کې د خلق په حقوقو کې د ټولو نه لومبه حق هغه د مور پلار دی. او د هغه وجه دا ده چې الله پاک د انسان لپاره په حقیقت کې د وجود ذریعہ ده او مور پلار د انسان لپاره مجازن د وجود ذریعہ ده، بظاهر وجود د وجود ذریعہ ده. دی وجه الله پاک د خپل حکم سره د مور پلار حق بیان کړل. الله پاک ته موږ له په عقیده توحید باندې د قائم اوسېدلو توفیق راکړي او د مور پلار سره د حسن سلوک کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.